set here for this first match in the Group C. India taking on Afghanistan. Don't forget, the side is here, not out of any largesse. They won the right to be here. It's a very special occasion here for Afghanistan. He's gone for it as well. Well done, Afghanistan. Here they are on the world stage. It really is a fantastic story. سهار بخیر. د خبرونو سرټکی په دې ډول دی. چارواکي وایي تېره اونۍ یې په هلمند کې یو نیم سل طالبان وژلي دي. د همدې هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه شاوخوا 6,000 کسان د ناټو د بمباریو له ډاره له خپلو ویلو وتلي دي. طالب ورپکو 3 کسان مخکې ځای کې ښه دغه سره ننوځه. As you know, there is a lot of problems in the world today, you know. In everywhere there is a complex fighting, you know, and injustice things is happening. The solution of all the problem is cricket. او د لوبو په ډګر کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اروپا په یو ټاپو جرسي کې د سیالیو لپاره په روزنه بوخته ده. This is the place called National Cricket Academy, and this is the place where we train for the last 14 days. And this is the only facility which I have for this important tournament to be held in Jersey. And behind you see my teams, which is a brilliant team, and have ready for the upcoming tournament agency in Jersey. I'm sure they will give that cup to me. هغه رافي دا شی راوړي بالینګ ماشین هغه ته شپ ماشین سي ولګوي. We have worked hard on them. Now I feel they look just like Australian cricket team for me. You can compare them with the international stars.
ورزش د صلح پیغام ده، ورزش د ملي وحدت او د یووالي یو ښه سمبول ګرځېدلی سي، ورزش د قومونو ترمنځ روابط جوړولی سي. نو له دغې جهته موږ دغې ته ډېره ترجیح ورکړو. زه د کرکټ په لوبه باندې رښتیا هم چې زه مخکې نه پوهېدلم. Hello, Taj. How are you? Very well. Looks good. Yeah? Yeah? I'm from the British Embassy. We support Afghan cricket. I mean, you can see the National Cricket Academy around us. It's you know, 4 nets and some balls. And they play cricket like war. And they judge each other by how fast they can bowl the ball and how hard they can hit it, which means that they do pretty well against teams like Qatar. I think when they come across some opposition with some decent spin bowlers, they're going to be stuffed. د ما لوی ارمان به دغه وي چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې بالاخره په وخت او زمان او په ډېر محنت او په ډېر مشقت باندې دوی وکولی شي چې وخت د دې جوګه شي چې دوی نړیوال کپ ته ووځي. دا به د ما ډېر غټ ارمان دی. You know, I wish them the best of luck with it. This is the time, yeah? This is the time to do something for this country. کویت کې چې کله شل اورو ټورنمنټ وګټلو نو بیا تاج ملک ما ته موټر سایکل واخیستلو. اوس راته یو کې جرسي دی وګټو دا کړتا کرولا گاډي اخلم. دا زمونږ د کرکټ لپاره ډېر مهمه ده چې چېرته مونږ جرسي وګټو او ورلډ کپ ته مونږ ټیم کوالیفای شي. میشن خو ډېر مشکل ده او ان شاء الله بس د منګ ارادي مضبوطی دی. بس صرف د دې په اړه کې سوچ کوو چې کلم غټلې بیرته واپس راځو افغانستان کې خلک راته په هوایي میدان ولاړ همداسې وزیران بران ډېر خوشاله افغانستان خلک بران ډېر خوشاله. د جرسي خو موږ نوم اورېدلی چې جرسي موږ یو جرسي وه چې په هغه امریکا کې نیو جرسي ده. د جرسي چې کوم ملک دی دې ملک نوم هم موږ نه اورېدلی. موږ چې کله د افغانستان نه د وروسته په وخت کې هجرت وکړو او په افغانستان کې پاکستان کې موږ د کچاګړې په ګیم کې زندګي تېروله او په افغانستان کې ډېر د روس د وتلو نه بعد هم ډېر داخلي جنګونه شروع وو. هر سړی چې و بادشاه او دغه قمنداني نظام و. نو موږ بالکل دا یقین نه و چې یو ورځ به موږ بېرته افغانستان ته واپس کېږو. نو اوس الحمدلله بس موږ ډېر خوشحاله یو چې په خپل وطن کې ناست یو د خپل وطن نمایندګي کوو. ځکه چې اوس د افغانستان د کرکټ په ټیم کې نو دا د خوشحالۍ غږ دی چې اوس موږ بېرته خپل وطن کې Do you like your body, Lobby? Very much. How does he get so brown? It's color. What kind of color? Oil plus light. He is amazing musculation. I like his body very, very much. His muscles is like Arnold muscles.
موږ دا سوچ چې زه خپل فیوچر سم کوم خپل فیوچر هم کې جوړ شي آینده لپاره او خپله فیملی سیټل کړم مور هم د هیپاټایټس سي بیمار هم ده او یو خور هم په خپه باندې فالجه ده پلار هم ډېر تاوانونه وکړل او د کور مشر زه یم د خپل مو هغه د طرف او لږ ځکه بوج ما باندې لږ هلکه بوج ده قصاص مو خو فوتبال ملدلی دی فوتبال وکید کله کله کنه خو قصاص مو سپر نه للی ده خو خلک خبرې کوي چې کب یې خو مو نه للی طالبانو په واقع کې به چې و لکه په شریعت به برابر به چې وی نو بیا به کرکټ توکړه شمې ګیره هم وه او لمونځ به هم که او صرف دا مقصد هم چې مطلب سپورټ ته خدمت وکړو افغانستان په خلکو پېژنو افغانستان آینده چې د ډېر ښه هغه لري هغه کوم ټیلنټ چې دوی کې دی که نه تاسو جرسي کې به څوک مسلمان یا افغان خوراک به ملاوي شي مسلماني خوراکونه ځکه چې نور شیونه خو موږ ته په اسلام کې ناروا دي خنزیر غوښه ډېره مردار شی ده خدای موږ ته وساتي که څوک یې په چل باندې ونه خوري بس الله دې ورحمي پوه شوې ځکه چې موږ لپاره په اسلام کې که نه خو موږ دلته استفاده وکړو هلته یاروپان دومره په شوق خوري عجیبه ده بلکل موږ به استفاده وکړو د هغه نه د پالکو پاڼو نه هغه ته داسې که وایي دغه ته چې وایي پورک که نه پورک وایي پورک توبه پور دی خنزیر غوښه خنزیر غوښه Tomorrow I will be clean shaven, then booted and suiting. We will be looking very, very handsome in Kabul airport and also in Dubai airport, then in London, then in Jersey. او خاص کر موږ افغانانو سره څنګه غلي ټول انسانانو ته په یو نظر ګوري چې په ښه سترګه باندې ورته ګوري کبر پکې نشته دومره ستا څه خیال دی جنکیان یې به څنګه ستا په نظر باندې ما په نظر باندې والله ښایسته به وي بدرنګې به وي ښایسته خو به وي او برټش هغه فاره کنټریان دي یخ موسم وي ښه موسم وي هلته هر یو سړی بس سور سپین وي هسې نه لکه تور او ښه موسم هر سړی ښایسته وي چطور هستی برادر جان جانے کے جور هست بعد این سبا بخیر میریم بخیر دعا کو دعا شما قبول میشه You see my life? Yeah. Very simple, very fantastic. Huh? Look at the village is smart boy. Small boy. Smart boy. I am not nervous. I am happy. I am going to mission from start tomorrow.
Hey man, hey man, hi. How are you? You from? I'm from Belgium. Belgium. Yes. Okay. You're not you belong to the cricket playing nation, yeah? Football. I know. Can you speak English? English? Four eyes, 6 eyes, yeah? 1, 2, 3, 4, 6. How are you? Good, good. You from? America. America. Good. Bush, yeah, Bush. Yes. Good. On my way home. Huh? I'm on my way home now. Okay. I'm from Afghanistan. Afghanistan, yeah. We are going to the Cricket World Cup 2011 now to Jersey. The what? ډیر زیات شین او ښایسته دی بالکل او هوا خو یې بیخي د کابل سره برابره ده It's good, yeah, very nice streets. Very clean, you know, and no noise, no music, loud music. The things they're different. If you visit in Afghanistan in a street like this, you will hear loud music. Don't like to wear full clothes, I think. They don't like, and very short skirts. In Afghanistan, you saw this kind of girls? No. ډېر ښه خلک دي وډه سټ وای What about the girls? I am die, but nobody looking for me. What I do? As a couple, you are sorry. Here you can find sea. Sea? Yeah. You walk to the end of here, turn left, and then sea's there right in front of you. Okay. Okay? Thank you. All right, thanks. Thank you. قانون دغه ته وایي موټر سمه بل څه هغه اشاره نه لري ګرین پیش دا موږ تر دې نه ډېر ښه دریاب لرو په هغه کې افغانستان کې چې هغه د امو دریاب دی اما کار چې پرې اوسي که نه تر دې نه ښه منظره مې ښه علاقه مې شیرخان بندر مې را په یاد شي یعنې یقینا افغانستان طبیعي ډېر ښه ځایونه لري
today we play match against Japan, and we're waiting Japan long for that day. ورونو غوري د یو مملکت د نېشنل ټیم لوبول د شاسانه خبره نه یو سړی ډېر خواري او زحمتونو مشکلاتو نه پس هغه ځای ته رسیږي او چې کوم سړی نوی سایډ ته راځي هغه کوم کسان چې سینیر دي ټیم کې مخکې نه د هغوی څه ذمهوارۍ نه جوړېږي چې هغه کس مېچ کې هغه انکریج کړي او هغه ته حوصله ورکړي صحیح ده نو د موږ نن ګلبدین ډیبیو ده او ډېر خوشحاله یم ګلبدین ډېر ښایسته مېچ درته غواړو نو د افغانستان کې به درنه وروسته سوال دی Well, I don't know anything about cricket because of that. I haven't seen any game in Japan, so I didn't know that Japan has a team until I came here. Yes, good shot. I think they're good. They're playing good. Nobody should think that Afghanistan can beat to Japan because Japan is a very advanced country and they're spending a lot on athletes. But now a chance is with come to our cricket team to beat them for the first time. So I think we are making our history. زه خپل کورنۍ اوس ډېره زیاته یادومه ځکه چې ما ډېر وخت ووتو کابل کې هم ډېر وخت مې وتلو نو یوه میاشت کېږي ما خپل کور نه تللی مور مې یادېږي خور مې یادېږي ورونه مې یادېږي او خپل دوه ښایسته لورګانې مې دي زهرا او شګفته هغه مې هم ډېر یادېږي Very good, huh? All old people, yeah?
I saw first time old people can dance. It's not tasty. And in Afghanistan we have meat kebab, we have a very good palau rice and different vegetables. But here, مدة جدا وخوال كيف فروت. إذا نوش نور صرف فروت. It's good to be out in the nice open long evenings, Chopper, watching this type of cricket. Wonderful, wonderfully organised competition. I think we're probably supporting Afghanistan. We'll always support the underdog. Singapore are on top. Singapore are keeping it very tight. I think Singapore have done very, very well. Excellent, in fact. I think with a bit of luck, Afghanistan will be out. Oh, that's a big one. That's a big shot. That could be out. He's caught it. He's caught it. Well done. I think you could find them back in Afghanistan on Saturday the way they're playing. Another one's gone down. Another wicket down, yeah. They're behind now. I just think that they're lacking some subtlety that they'd get from a first-class coach, and I think so. I'm not saying your coach is a bad coach, but he's not had first-class experience, has he? So You've done very well with us. Yeah, we lost the match. That's the cricket, you know. Cricket by chance of the game of chance game. We lost. لا مو بالکل یونی ټورنمنت کې کنه هیڅ دوه عمر ونه لري په تاسو د پاره وال نه کوو کنه په درې سلور ورو کې پوره کیږي دغه سچويشن ډایري بند یو موږ نه تکړه لوبغاړي چې د خپل نیچرل کرکټ کوي دا زړه ربا هو اوټ for enjoyment, not for cricket. For Lوبول.
have to show yourself as a symbol. People have an expectation from you, especially the coach. موږ ته ډېر توجه ده اوس دې شي زه پریشر کې کړی یم او همیشه کرکټ په پریشر سچویشن کې خوند کوي چې یو ټیم پوزیشن ګیري او یو سړی وروځي او دغه چې هغه پوزیشن نه ټیم وباسي که نه او هغه سړی هیرو جوړېږي که نه جوړېږي دير على نبي زكنا What is your dog name? Anna May. Anna May. Yes, we got her from the shelter. This cricket make me crazy, man. Very bad game. ولا بديش قال جينا في تراقب بس مش قدر ده انا كده لو تروح كده شاغل ما يسمعك غلاش بس سيدنا روش في الروش Please, I'm hasta igual It's more than cricket. This is our chance. Karima, hasta igual te wargi bia ha khatam bi kidhar tha څنګه جوړه له پسند ولا تاسو پور کې هره ده بس موږ مې شو غټه باندې کې اوس مو سم غاوټ کړو اوټ اوس په دې باندې ما مېچونه کومه کنه مړې زه خو مېچونه کومه بس ټول غم او خوشحالي ټول دي ما دي کامیاب و صدر دې څه یو پک بنو ګټم کنه بس سبا کې نه Walking down the street, pretty woman, I want to be pretty woman. I don't believe in all the truth. Oh, I love it to let it go. Hey, I haven't seen him. Spin it. Huh? Spin it. Dog. Dog na hai. Menu अच्छी तरह और यार. बस अच्छी. What is your dog name? His name's Chip. Chip. What's your great name? Chip. Hi Chip. Hi Chip. Very friendly. Der bekara numero. دیر سے منگنم ډیر فریشر کی کو خدای ما کوم بلو بس نورو فاینل ته چوته دغه خبره ده
په اوله ورځ باندې هم خدای پاک موږ ته یو امتحان کې واچولو ولا پرون یې ما اچولو بالکل بالکل وزیر صاحب ټول امتحان دا سبق دی کنه میرو خورا ډیر چانس ولا خدای پاک هم سړی Today we have the crucial match. The match for whom we practice 4 months, 6 months, and the match for whom we wait 2 years. Very good afternoon to you. A wonderful scene here at Grainville. Hundreds of people lining the banks right round this wonderful, unique ground. The sun beaming down on this glorious setting of banks. Afghanistan could give them a pretty close tussle. But, you know, if I had to put money on it, I think Jersey will win. They're the only unbeaten side as yet, and they may well carry on that way. They look very wealthy and rich, and my team is not have that kind of things and facilities, but in spirit and strength and power, we better than them, I think. خپل ډیسپلین کې وکړي ځکه دا رقم خلک دي کنه کا دوی خپل ځای می کنه خو دوی ډیسپلین ډیر خوښي پوه شوې ډیسپلین چې تاسو وایي کنه نو دوی به قسم په خدای کنه چې هر چاته وایي چې خدای ما چې وایم به کنه دوی به وایي چې افغانان څونه ډیسپلین یو وایي چې وزیر چې خدای له وګوره نو هغه وختونه موږ تاسو به ځین ته وځو نن اخوري اخري بخاري نه اخري The two Afghan batsmen have just come out. Afghanistan, they're only chasing 81. Who knows what might happen? The Jersey team do seem to have that a little bit more pluck in their step. نتایج یې سړی مخکې د مخکې نه خبرې نشي کولی ځکه چې کې هغه لوبه لا ډېره Afghanistan, they've struggled. One team in it, Jersey. One team in it, Jersey. I just think Jersey a little bit too strong. I would say that this was typical Afghans. They're careless. Throughout this tournament, they were careless. And yet again, they're showing it that they have no patience while they're batting. But who knows? There's still time to go. This is sensational bowling by Jersey. Jersey are now, we can say, in a winning position. Do you think you can still win it? Do you think you can still win it? Now we have a 50-50 chance. وزه چیغې مرته ولې وزه اوس به مې پوره کړی
Hastigul is the new batsman coming in. With Afghanistan in trouble, you need 39 to win. And that really has firmly put the match advantage to Afghanistan. Shaba, Wadrawa, Shaba. There's the captain. Captain, Jeffrey. Well played. Wonderful. Absolutely tremendous. I enjoyed it. Nail biting. Pressure. 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 Well done, Astiwala. Well done, Astiwala. You did good. Fantastic achievement. Very good. Wonderful. Yes, absolutely fantastic. Thank you, sir. I bet you're happy, eh? Thank you. To our winners, Afghanistan, to think where they come from and what is going on in their country at the moment, to achieve what you've done, cricket-wise, in that environment is absolutely fantastic. And now to announce man of the match, Hastigul. Are you proud of your boys? Too much. My heroes. I love them. I
know, I'm feeling at the moment like I'm seeing dream, you know. This is just look for me like a dream. How we achieve this? My mother told me once if you become champion, then you will be forever champion. نن د افغانستان د کرکټ اتله ملي لوبډله بیرته خپل هیواد ته ستنه شوه. په نړیوالو سیالیو کې دا د افغانستان لومړنی بریالیتوب دی. افغانستان باندې اوسه پورې چا صاحب خلک وایي چې حکومت هم نه دی کړی. افغانان چې په هر یو شي کې مطلب دوی مخامخ شي دوی کولی شي چې هغه کار وکړي. افغانستان په صرف کرکټ کې نه دی تکړه. د افغانستان لوبغاړي ماشاءالله افغانستان داسې خاوره ده که نه داسې مقناطیس لري. ډله به درو نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخلي چې د 2011 کال نړیوالو اتلولیو ته لار ومومي. This is our new cricket ground which is under construction and it's located in the middle of the city. Have a very nice view and in June, July it will open. Yeah. څنګه before I didn't have a cricket office, a special place where I should sit and somebody, when I'm tired, somebody present me a tea, you know, and a juice. So this office is now under construction and it's completed already and only the painting and windows is left. Then I will sit here and operate the cricket and my boys will practice here. Everything is going just as we dreamed. په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره منډې تړلې تودې شوې دي. The coalition's casualties in Afghanistan last month were actually higher than they were in Iraq. That's the result of the Bush-McCain approach to the war on terrorism. Democrat presidential hopeful Barack Obama is campaigning in Chicago this morning, taking shots at the White House strategy in Afghanistan. We need to take more resources and put them into Afghanistan. د لوبو په ډګر کې د افغانستان د کرکټ فدراسیون د مهمو بدلونونو اعلان کړی دی. دا بدلونونه په داسې وخت کې شوي چې ملي لوبډله به د نړیوالو اتلولیو د غوراوي په 3م پړاو کې په تنزانیا کې لوبو ته چمتووالی کوي. خو ښه خوشحاله ول چې زه ټیم کوم د افغانستان ټیم ځکه د انګلینډ ته لاړم ټول خوشحاله ول او چې کله زه ډراپ شوم بیا ما فیملي ډېر سخت خفه وه او فیملي خو مې خفه وه خامخا او یو سړی چې یو ځای ته ورسېږي او بیا هغه نه بېرته لاندې راشي خامخا سړی خفه کېږي. تر ټولو ډیر د پام وړ بدلون د ملي لوبډلې د روزونکي تاج ملک له کاره ګوښه کول دي. د کرکټ فدراسیون په تیله چې د ملي لوبډلې لپاره د ډیرې تجربې خاوند وټاکي. د تاج ملک پر ځای د پاکستان پخوانی لوبغاړی کبیر خان ټاکل شوی دی.
My mother cry, you know. He says, why they do this? Because you how much you struggle. I remember you were away from home 7 years, just coming for 2 and 3 days, Thursday, Friday, and then you have served this cricket like a father doing for his son, you know. This was just like that. And she says, what has happened with you? I think before me, it was joke and joke and joke all the time. Now it's a time for joking and then a time for serious work. Obviously, I've just divided things for them because mentally they are not very good at those things. They haven't played professional cricket, so I just tell them. Look at. You're a pucker driver. Taj is also a great coach, but you know Taj don't have experience of Test cricket, but Taj have a lot of good program. The Taj mind, all mind is the cricket mind. And now you have got one thing in Afghanistan, the Afghan people don't want Afghan person, you know. The Afghan people don't listen to the Afghan talking because they say, oh, I am good, one say I am good. But then one Pakistani person, Indian, another person, he say bad words, the Afghan people, oh, very good, because he Indian and Pakistani, he is English. That's bad in Afghanistan. Because there is no justice in Afghanistan. No justice. If I did this for England, for New Zealand, you know, for Malaysia, so I will be awarded by millions, and I was the great person in their country. What they did with me? د ICC طرفنه موږ ته ډاکټر راکړل شوی دی او زموږ ډېر خیال ساتي موږ ته وایي چې مطلب تاسو ته څومره اوبه پکار دي تاسو وڅښئ اوس هم ما څه دغه دي اوبه دي پرون هم میچ کړی دی دلته مالګه ضایع کېږي او همداسې سویمینګ پول موږ ته وایي چې تاسو دومره باید ولامبئ او هر یو شی چې دی موږ سره مطلب د پروفیشنل طریقې باندې لګیا یو زه ګمان کوم چې 50% چې دا زیات ښه سوی ده هر لحاظه فزیکلی فټنس دغه علاوه نو ټریننګ زموږ ښه ټریننګ کېږي هر سټایل یې زموږ رابدل کړو او انشاءالله زموږ رزلټ به د جرسي نه زیات ښه لارې وري او ځکه دنیا ډېر پر مخ روانه ده دنیا سره باید مقابله وکړو ډېر ښه کوچ دی او انشاءالله چې موږ سره دی او څه وخت تېرېږي زموږ ټیم به دی ډېر بره وخیږي Taj is my brother. Every second, every minute, every time I miss Taj. Back. خپل غیرت وخایي چې موږ څونه غیرتمن قوم یو د دې به څنګه حل کړو پهلې شاباش انشاءالله शाबाश समी पुड़ो में बुला कर
we're near to the World Cup 2000. Very happy. It's a good moment for our team and for me. And we go one step more forward to Division 3. Hard work, more hard work. Going to winning the Argentina, Buenos Aires. Hey! Oh, Ganjia! Akhoy maze kana. Woy kashgay mal daga de kanda da. First time that lambo hama sab beach ke ډېر enjoy کوم ځکه چې موږ ټورنمنټ هم ګټلی دی. ډېر خوشحالي تاسو خپله ګورئ. Afghanistan, we took our eye off the folks who perpetrated 9/11. You don't muddle through the Central Front on terror, and you don't muddle through going after bin Laden. د طالبانو له نسکورېدو راهیسته تېر کال د ملکي وګړو د تلفاتو له امله تر ټولو خونړی کال و. It is almost 20 years old, you know, this place. We started cricket from here. The place where we use our childhood, you know. پلار چې کله قومندان موږ څلور واړه کله چې روسیان ایثار کې غلطي ولې ولې درور موږ هغه وخت موږ پلار چې قومندان نو هغه ژوندۍ له ډیره مشهور واجب وخت تر کړی وای دا هغه وجنه موږ هجرت وکړو موږ د تر منګل اذرا لوګر تر منګل باندې موږ پاکستان ته داخل شو چې کله پاکستان ته موږ لاړو نو موږ ته هغه وخت پلار بیرته افغانستان ته راغی د جهاد لپاره او موږ پاکستان کې خپل ژوندۍ شروع کړه. It is very emotional for me, you know. Because I was a very young age, you know, and I used to come here and I lived there, you know, then I was very happy. منګه درې کسان چې زه غریب رئیس منګه کرکټ هغه نه زکړه چې حقیقت درته ما کرکټ دومره مینم پیدا شول چې بس ټول ورونه په کرکټ مې شو. کرکټ موږ ته ډیر تاوان هم کړی زموږ د پلار هم دا لوبه خوښه نه وه
او زمونږ کلي کې به زمونږ خپلو خپلوانو مونږ ته لوبران ویلې وای زمونږ د پلار ته به یې ویلې وای ستا څلور واړه زمون سهار ګراونډ ته لاړ شي او ماښام بېرته ګراونډ نه راځي او دا خو لوبران دي مونږ ته به چا جینکۍ هم نه راکولې د رشتې دپاره چې ښځه نو زما دا ارمان و انشاءالله چې زه به په همدې کرکټ کې This pitch I make in 1988, yeah? This was the first ever concrete pitch, yeah? بیا مې تاج ملک ته چلو کړو داسې بال به داسې راچی او ما ودی بیا قرار شاته درولي ستاسو موږ د بال رانیسئ بس همدې سره هغه نه موږ لږ ورو ورو زده کوو دا لوبه مې باندې وباسله نور خلک هم ځان سره پکې راانوال کړل او بس بیا دا کرکټ کچګړې کې کېدای شي موږ بنیادګزاران یو The people were sitting in this area, yeah? You see, you know? This were all spectators used to. واقعیا خبره تاج ملک د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر زیات خدمت وکړو او هغه څوک سترګې پټوي هغه به ډېر غټ کمه کوي افغانستان کرکټ دا نن چې څومره موږ دلته راغلي یو دې کې د تاج ملک ډېر غټ لاس دی That's very good. Thank you. Thank you. Good. We are the opening ceremony of the ICC World Cricket League Division 3. پورته ګورې خپل ته داسې بېحایي وه که نه چې بس ولا ډېر سخت مشکل و د ولخ لپاره به زه زما دا نور ملګري چې ټول به بار نه وتلو بس زیات وخت به مونږ په کوټه کې وو کوټه کې به لا ټي وي ته ناست وو چا به سبق ویو خو بار به نه وتلو بار چې دا حالات ډېر سخت خراب و ډېر بېحیایي وه خو بیا هم چې انسان چې په تور روډ باندې خامخا به پورته خو ګوري مطلب دا دی حضرت صلی الله علیه وسلم سنت ده دا خو پکار ده چې موږ په مخ باندې دایي دا خو یو نور ده Shabir Mariano! Shabir! We just lost the third wicket. The Shura Bull Fisheries, the Zindagat, an important match, only last year. That in the Senate aspects, Pedres at Razuma, they have put this show. Yeah, this is tough matches, very tough matches, you know. Afghanistan are winning. Are you sad you're not there, Taj? Very much, yeah. Just like a dream for everybody. The players are very lucky.
ته ځان یې قومندان میدانوي ته نه مې پریدي کنه نواز دې پیژنم زه او بیا ځان ګورو ځان چاته ورته مې سره نشته مونږ پریدي ټول کرکټ ټیم د وګړو خلک رواني بسونه یې په پاده دلته غره ده غره فلم بردار کوم اجازه خو وای راکټ پیډن ده کلاره تاسو یې په ودرې یا ای تاسو په خطر کې هندستان Very happy, but I miss the Taj in every moment in Argentine. Karim, you know, Karim took 6 catches. Great player. I like him. He's my. Thank you. Look at the people, so happy. But this is the dream of all Afghan people. This is my mission, my family mission, my player mission. نور په کور خیرات د سرنګي بس ولا مړ پلاری بس روان یو شان تقریبا 45 منټه په لګیږي شله څنګه جوړ وکړ څنګه نشو جوړ وکړ څنګه نشو جوړ مله چې جوړ وڅ څنګه څنګه لګیږي سما څنګه مچه بطور ګلان راختله نور هغه جیان سیدی ارزین سره ورسې دوه درې شپو لخوا سره خوخي سره زړه تنګيږي یار سر څومره موباد دي خجایي او دستا خپلوان نشته His name is Mariam Laiba and Zainab دا بل ورته ویلې وطن خو هغه دلته تا خپلوان دي ترونه دي تر زمون دي یاران لري دوستان لري او د موږ وطن کې دغه سیده د موږ د کلچر ډېر فرق ده نو خلکو کې ډېر امینه ده به کې مینه نشته یو هغه بل ته خوشاله خو د ما خپل سیده ډېر پتنګ سو ما ته خپل وطن خون راکړي سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا ته روانېږي چې د نړیوالو اتلولیو د غوراوي په وروستي پړاو کې برخه واخلي. The war-weary people of Afghanistan have their eyes and ears trained on a new battleground. It's a fight for supremacy in the genteel world of cricket. It's being waged in the final Cricket World Cup qualifier. انا نو هغه شیخ خوږي دوی ته وطن د لپاره مطلب یو کار سره وکي او سید لوبی لخبار زو او موږ به لوبه غټو ان شاء الله فاینل زموږ دا میشن دا زموږ اهم ده بس This is the time, yeah? This is the time to do something for this country.
Afghanistan's cricketers could qualify for the next World Cup by beating Canada. What started as a dream over a year ago is now a realistic target. څلور ډیویژنو کې په ډیویژن 5 کې په 4 کې په 3 کې له داسې تکلیفونو وباسلو دلته داسې تکلیفونه وباسلو سبا یو ډېر قیمتي چانس دی ورلډ کپ لپاره افغانستان ته یو غټه خوشحالي ورکو او دا د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ یو ICC خواهی کنه خوره Your balance is 32 rupees. ټول مته ورو دا نه خلی نه چې وس هغه کو دا شي نه خبر خو ځان شي 32 ها یو بي بي سي واکه خوای کنه زدي را دوګه کنه رقم مړ راځي دا د سره مړ نه متا و اسمتا امور ته په دې کې بي بي سي سره یا باندې راځي چې نن کې نشم پیدا کولای زما مور ته پته ده چې وی هغه خبرونه ډېر موږ سګوري کنه چې مونږ له میجو نه یي خبرې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په سویلي افریقا کې خورا مهمه لوبي بوخته ده. افغانستان له کاناډا سره لوبې ته چمتووالی کوي او دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم د افغانستان ملي لوبډله په یو دایره کې ناسته ده او دوی په خپلو کې سره خبرې کوي چې په دې لوبه Afghanistan can do it. عظیم اجل کریم سنچری ولا ډانس کوي کنه شاباش شاباش همدغه ځای ده ځای ګرده کې همدا ځای ده تېروه به Afghanistani. قربان شم سمیجان کیپر ته سیده بس خبره ده شوی ګټه می ته خوشحالي ده او موږ په بهر نه کوو ان شاء الله زما ورور سره وګدم مګر نن سنچري په تا هغه ځنن سنچري وندرته شاباش बड़ा सिंगल का बड़ा امین داری سمدلک چکا تاج کال ته وای بیا ان شاء الله ټول کامیاب اوس هم ان شاء الله خدای مهربانه کامیابی عزت دعا چې وسره افغانستان ښه پیل وکړ خو اوس کاناډا برلاسې ده Ladies and gentlemen, a boundary to bring to an end this run chase. Afghanistan's dream of reaching the 2011 World Cup is over. The team has just missed out on qualifying for the competition. That's it, you're qualified, you're qualified. Oh my God.
is a very bad news for my team, for country, and also for me. That is our aim to one day Afghanistan come to the World Cup, and that chance can be not coming again. په پای کې د افغانستان د کرکټ مینهوالو ته دا خبر ډېر هم خوابدونکی نه دی چې ملي لوبډله د غوراوي له درو پړاوونو بریالۍ ووته او د یو ورځنیو رسمي نړیوالو لوبو دریځ یې خپل کړ. Their amazing performance in qualifying was enough to gain one-day international status. And that means they'll now compete with top international cricket nations. نور زمونږ هم د خپل مقصد کې کامیاب شو او پوه شئ خیر دی که ورلډ کپ نه نور ونډې ته ووتو بس دا د الله ډېره غټه مهرباني ده او ډېر شکر یې ده. پنځم نمبر راغلو. السلام علیکم ملت خان. مبارک شه دولت خانه. مبارک شه ورور مبارک شه افغانستان خو ته کچا کړی ده کچا کړی ده انټرنیشنل ته ورساو. که څنګه والله چې وروره لستونې وباسې ګډېږئ او د غریبانو خدي کله کله وینه. Set here for this first match in the Group C. India taking on Afghanistan. Don't forget, this side is here, not out of any largesse. They won the right to be here. Very special occasion here for Afghanistan and their cricket too. It really is a fantastic story, Afghanistan making this tournament. They look like ready for this big stage. Okay, open the Yeah, let me open. Come on, I have to reach to the ground. Come on. Today we play India, the world #1 team. I have missed the flight. Look at my bad luck. Yeah, first time I faced my bad luck. I really saw my bad luck. Good to see you again. Thank you very much. Me too. Thank you, Tim. I'm glad you're back, Taj. Thanks. The time which I was not with the team, very upset, always thinking, but I'm very happy that I had got something back. I am assistant coach, for this team, so now it's okay now. They're going to be so proud when they hear the national anthem. Well done, Afghanistan. They're not hanging around here. When I became a coach in 2001, no one imagined that Afghanistan can be a cricket nation.
here they are on the world stage. So it's an amazing thing that Afghanistan have done.